السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه ده د 50 کلو ده، پلار یې نه ورکوي، نو د دې کشر خوندې ورکول سوي دي. نو دی وایي په یو رابطه باندې زما سره په جریان کې سوې ده، وایي زه نکاح در سره کومه پټ، پلار مور مې نه ورکوي. نو دی وایي دا زما نکاح څنګه ده؟ محترمه د مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. تواهیدیه جلد د اول صفحه 315 هغه وایي یو حوره ښځه عاقله بالغه مکلف که ځان وي چاته په نکاح ورکړي بې له ولي و بې له هر چې د دې ولي لکه پلار دغه، نو دا نکاح صحیح ده په نزد د امام ابي حنیفه و د ابو یوسف رحمة الله په ظاهر روایت کې ده قول سته. فتاوی هندیه دغه رنګه جلد اول صفحه 280 الباب الرابع فی الاولیاء، او دغه رنګه غرض المحتار جلد دوم صفحه 322 باب الولي. هغه وایي نافذیږي نکاح د حرې مکلفې ښځې بلا رضا ولي، بې له رضا څخه د ولي، او که چیرې بې له کوپه داسې چاته ورکول سوی وه چې هغه د دې کوپ نه و، د دې سره مناسب نه و، که ولي خبر سو هغه بیا فسخه د نکاح کولی شي. نو محترمه دلته به یو ځای ته راست دا اوس بعضې کونډې ښځې یا په دغه خلیج هېوادو کې په عربو کې یا خاص بیا په د خارج کې چې بعضې مسلمانان دي دا نکاح د مسیار دی ورته وایي که څه بلا دي دا ډېرې سوي دي. یو ښځه د کونډه ده، یو ښځه ده د ډېر وخت، نو هغه پټ واده کوي له یو چا سره، څه ورځې بعد بیا هغه پرېږدي طلاق څه نه اخلي، بیا بل واده کوي. دا چمونه دا زنا ته یو دروازه خلاصول دي. داسې ملا هم واورېدل چې یوې ښځې په یوه وخت کې د 4 مړو سره ودونه کړي وه، مصری و، عرب و، افغانۍ و، پلانکی و. نو که دغه ښځه پېژنې متدینه نیکه ښځه یي بل چا سره واده نه لري، بیا په دې کې څه مشکل نشته. محترمه نکاح به تړې په حضور کې د شاهدان به وي، مهر به ورکوې، مهر شرعي ورکوې، که تاسو اتفاق پر راغلی هغه ورکوې. مهر واجب دی، د نکاح شرط نه دی، خو لیکن شاهدان شرط دی، که شاهدان نه وي دا نکاح نه صحیح کېږي. نو نبارات الله ښه پله پوهېږي، زما څه خو دې دغسې پوښتنه کړې ده چې ستا د خولې د خبرو مطابق ما جواب درکړي. نور خو نو الله جل جلاله ستاسو په حقیقت عالم دی، نو الله جل جلاله دې هغه در پېښ کړي چې خیر وي درته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.